حج یو ډېره لویه فریضه ده او الله تعالی په فرایضو او مناسکو کې یو اهم او د عشق او د محبت نه ډکه فریضه ده. الله دې د ټولو مؤمنانو مسلمانانو خصوصا د عاشقانو زیارت د حرمینو نصیب کړي. د حج احکام مناسک او یو لوی داستان دی او د عشق او د عاشق سره او د سالک سره دا یو خاص تعلق ساتي. روجا او حج دا داسې احکام دي چې د دې تعلق د عشق سره دی. ټول عبادات په عشق باندې مبني دي. د دې وجه مجدد الفسانی رحمه الله هغوی مکتوباتو کې د دې منز حقیقت صلات باندې ډېر عجیب اسرار او رموز ذکر کړي دي. ما خیال چرته وام او د هغې نه علاوه حقیقت کعبه، حقیقت قرآن، د دې ټولو حقیقت ته شاده زمونږ د دې ذات، زمونږ د دې وجود، زمونږ د دې عبادت، د دې ټولو شاته د بندګۍ او د عشق یو داستان او یو مثال پروت دی. د دې وجه په عباداتو کې سیواواله یا ډیر کول دا د عشق سره تعلق ساتي. لکه بنده باندې فرض مونځ چې کوم وي او د هغې نه وروستو بیا نوافل کوي، نو دا دی الله سره د ډېرې مینې اظهار کوي او د کامل عبادت او د کامل بندګۍ اظهار ورسره کوي. زمونږ مشر حضرت شیخ تر محترم زمونږ هغوی به فرمایل رحمه الله چې یو سړي ډېر زیات نفلونه کول، چا ورته ووایي دا څه کوې، خو بس چې سلام ګرځوي نو ورپسې بیا نیت تړي. نو هغه چېرته اورېدلي و چې یاره دا عبادات چې په مونږ باندې فرض دي نو دا به مونږ باندې لازم دي، دا به مونږ خامخا دا کوو، دوم داسې او فریضه ادا کېږي هله چې هغه بنده وکړي. نو د هغه خیال ته دا راغلی و چې یاره زه څومره وم ډېر مونځونه وکړم نو د الله به راباندې څه حق پاتې نه شي. دا د هغه خپل ساده ذهن سوچ و. چې ورته یې ووایي دا ولې دومره نفلونه کوې، نو هغه وی یاره وی اورېدلي مې دي چې دا منځونه او دا عبادات په مونږ باندې د الله یو فریضه ده. نو وی ما وی چې مونږ ته یې سراوان وړي زمونږ ورته ور واوړئ، دا غاړه خلاصوم ورته ور واوړي، زمونږ ورته نفلونه ور واوړي. نو دا د دې دپاره نه چې بنده وایي زه خپل حق ادا کړم، بلکې فریضې سره سره بنده د خپل عشق او د محبت او د کمال بندګۍ اظهار وکړي. مجدد الفسانی رحمت الله علیه په دې ډېر بحث کړی. نو حج هم یو داسې هر یو حکم ځان له د عشق او د محبت نه ډک دی. مخکې به ما ویلي داسې بنده خپل هیئت، خپل شکل صورت، خپله خوښه هغه په ځای باندې پرېږدي. هر وخت بنده خیال کوي چې یاره زه ځان صفا کم، ستره کم، جامې واچوم، ښایسته کم، ځان خوشبویه کم. دا د عامې زندګۍ حالات دي. چې کله د حج احکام راځي او د عمرې او احرام تړلی شي نو دا ټولې خبرې پرېښودی شي. شیخ الحدیث زکریا رحمت الله علیه هم لیکلی دی او مفتی سید احمد رحمه الله مظاهری هغوی هم لیکلی دی چې د دې اصل وجه شاته دا ده چې بنده د الله د محبت د دعوې درخواست ورکړي چې زه الله سره مینه کوم. نو د هغې دپاره خپل اصول دي او هغه اصول هم دکه دي چې دی به خپله خوښه پرېږدي، خپل د محبوب د خوښې به خیال ساتي. ورنه دا حج په ټول په بیت الله کې هم کېدی شو، بیا مینا ته تلل، د مینا نه بیا عرفات ته تلل، د عرفات نه بیا راتلل مزدلفې ته. په مزدلفه کې د اسمان نه لاندې په سپا او خوشي میدان کې شپه تیرول
چې قرآن کې د هغې ذکر راغلی دی چې تاسو ذکر وکئ د الله عند المشعر الحرام پخوا د مشعر الحرام هلته یو مسجد دی مسجد مشعر الحرام هلته کې ذکر وکئ د الله او خو ذکر وکئ او دومره ذکر وکئ څومره چې تاسو خپل پلاران یادوئ د هغې نه سیوا یې وکئ هغه عمره وکئ د هغې نه یې سیوا وکئ او اشد ذکر د دې ټولو خبرو مطلب شاته دغه دی چې بنده د کمال محبت او د کمال بندګۍ اظهار وکړي یو خوند کوي د مینا نه عرفات ته تلو کې بیا د عرفات نه کینه وایه که نه د عرفات نه بیا مزدلفې ته راتلو کې او مزدلفه کې په یو میدان ټول دکه شان په خوشي میدان باندې په غرونو باندې او په صحراګانو باندې پراتی سخت کال د مختاط اندازې مطابق چې کومه اندازه وه حج کلاو او د هغې اندازې مطابق 35 لاک خلکو حج کړی دی الحمدلله 15 لکه خلکو 40 لکه خلکو هلته حج کړی دی دا ټول خلک دکه شان په میدان باندې پراته څوک څه وخت را رسېدل څوک څه وخت الله اکبر دا الله حکم دی نو قربان شو ته دا الله حکم دی نو چې الله په څه باندې رضا کېږي الله دې موږ نه هغه کار واخلي چې دې وخت کې مونځ کوئ نو کوو به چې وایي دې وخت کې مونځ مه کوئ نه به یې کوو دا نه کولې د کولو په شان دي دا نه کولې د کولو په شان دي عین د کولو په شان دي مکروه وخت مه کوئ نو په عرفات کې د ماښام وخت راشي اذان نه کېږي ټوله دنیا کې منځونه وشي پخوا کې حرم محترم کې منځونه وشي د ماښام منځ وشي خو عرفات کې نه کېږي نه اذان شته د توپې او ډز وشي حاجیان را روان وي اکه پولي ته چې راورسي نو مخکې نه ځي الحمدلله دا سعادت راته الله تعالی نصیب کړی یو وارې چې په هغه بارډر باندې په کوم بارډر چې حاجیان ولاړ وي او مزدلفې ته د تلو دپاره او مخکې نشي تللی اکه ځای باندې مونږ په ړومبني صف کې الحمدلله ولاړو یو ځل او چې د توپې اواز وشو څه معمولي مونږ واورېده دی وي او دا د توپې اواز او غروب وشو دا نور ډوب شو نو خلک را روان شو څوک ماسخوتن راورسي څوک 12 بجې راورسي څوک 1 بجه راورسي 2 بجې 3 بجې راورسي چا نه پکې ماسخوتن عام وخت چې کوم وي هغه هم ورشي نه د ماښام مونځ کړی نه د ماسخوتن بیا اذان وکړي خلک ډلې ډلې او په دوو اقامتونو باندې دغه دواړه منځونه وشي اول د ماښام بیا ورپسې د ماسخوتن بیا ورپسې سنت ادا شي بیا وتر چې څوک کوي هغه وخت سره بس د الله حکم دی په عرفات کې وخت راشي نیک او مونځ لکه څنګه چې په سفر کې مونځ کم دی او نیم دی دکه شان دلته کې مونځ چې دی نو په خپل وخت باندې په ماښام کې نشته او نه ماسخوتن کې ماسخوتن هم راشي بنده به مونځ نه کوي ټوله دنیا خلک به کوي خو حاجیان به نه کوي د حج ځان له یو جدا داستان دی بهرحال المختصر په دې حج کې الله تعالی ډېر لوی فضل او کرم لکه د وړاندې وکړو او 2 سعادتونه هغه راته الله تعالی نورم نصیب کړل یو دا چې د ختم نبوت د مرکز د وجود د راتلو نه وروستو دا د دې عاجز فقیر لومبنی سفر و ما بیګم دعا کې وویل نو چې کله روزه مبارکې ته لومبنی سلام دپاره د عاجز فقیر د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم
وړاندې ودرېد. نو ډومبنی عرض دی فقیر دا وکړو د سلام نه وروستو چې د الله رسوله معاذالله د ځان سره ستاسو د مبارک تاج د ختم نبوت د تحفظ د پاره د کار او دنیا ته د پیغام رسولو او د دشمن د ختمولو د پاره چې کوم مرکز وجود کې راغلی دی هغې مې په ډاله کې او په زیري کې تاسو له هغه زیری راوړی دی. او دویم سعادت الله تعالی دا را نصیب کړو چې هلته یو مورید ملګری دی ډاکټر دی او په ښه عهده باندې دی او عربو کې ډېر الحمدلله د عربو په نزد د هغه ډېر قدر او احترام دی. هغه ما ته نو ویلي خو هغه وی چې ما د یو کال نه دا کوشش شروع کړو کېږي خلک ورته ځي وایي خو به هر حال هغه له دې الله د دې جزای خیر او د هغه ملګري له دې الله تعالی د دغه خبرې جزای خیر ورکړي. یو کال نه مونږ کوشش کوو نو ډاکټر عمر او ډاکټر احسان الله هغو دواړو دغه کوشش کړو نو یو وارې مونږ بوتلو او هلته یو کسوة الکعبه ورته وایي د خانه کعبې د غلاب کارخانه ده کوم ځای کې چې خانه کعبې غلاب جوړېږي هغه بل هېڅ شی پکې نه تیارېږي صرف او صرف د خانه کعبې غلاب تیارېږي او ډېره لویه ایریا کې هغه علاقه کې هغه پرته ده او ډېر زیات درزیان هغې ته ناست دي عرب په خپله باندې او هغه هغه مختلف قسمه ټوکړې جوړوي او په هغې باندې هغه لیکل کوي. هغه ځای ته الله تعالی موږ د هغې په وساطت باندې بوتلو هلته الحمدلله ډېر په عزت سره هغې موږ ته اهلا وسهلا ومرحبا عرب ووی کینولو په عزت سره ملګري را سره و خادمو د حج هغې هلته کې بیا راله موقع راکړه هغه ستن او تار به راکول او په بعضې کوم حروف چې هغې په هغه وخت کې شروع نو په هغې باندې کار کولو الله تعالی دې عاجز فقیر ته په هغې کې سره د ملګرو د تار د ننباسلو او د ګنډلو او د ټک ورکولو موقع را نصیب کړه. په یا رحمان و یا رحیم کې د دغه یا رحمان په دې ټکي کې دا کومه نقطه چې په رحمان کې ده په دغه کې او بل ما تپوس ته وکړو نو هغه تړلي آیتونه وو واذکروه کما هداکم وان کنتم من قبله لمن الضالین د دغه په دې اخیري نون کې غالبا یا د لمن کې د دې په نون کې هغه ټکی هغه مې وکړو بل ځای کې هم یو ځای درې ځای کې الله تعالی هغه مقرره نصیب کړه فلله الحمد والشکر. هغه یې ووی خپله راته هغه عرب هلک ووی چې واحد 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 یعنی یکم محرم باندې به چې کوم د 14 د 1445 و 45 د هغې په کال باندې کوم غلاب اوس به په محرم کې لګي دا نن 28 ذوالحجه ده 4 ورځې پس انشاءالله هغه غلاب هغې کې لا کار پاتې اوس به شوی هغه غلاب به په خانه کعبې باندې اچوي نو یو سعادت دی چې هغه یې ورله ځای ورکوي نو واقع چې دا بعضې خلک به وایي چې دا څه داسې خاص د دې څه دغه شته نو د دې څه کتابونو کې ذکر نشته خو دومره ده چې عرب دې له یو وقار او یو وقعت ورکوي ځکه ما وکتل نو هغه مونږ ته ووی چې راشه یو دا تار او دې ځای نه به داسې کوي بیا به ولګوئ ګنې هغې چرې به داسې نه وکړي دې ته به څوک نه وپرېښودي چې دا څه خبره شوه خو دومره ده چې کم تار باندې د خانه کعبې غلاب هغه ګنډلی شي په هغې کې بنده الله تعالی بنده ته د ټک کولو موقع ورکړي دا څه کم سعادت نه دی دا کمه خبره نه ده ډېر لوی سعادت دی او مثال موجود دی کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام محبوب صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 15 کاله نو په دغه وخت کې د خانه کعبې تعمیر شوی دی په دې ما اکثر خبره کړې ده
د خانه کعبې 6 ځله تعمیر شوی دی. هغه ټول ما شمېرلی دي، ټول علما وایي 15 ځله شوی دی، زما په نیز باندې 6 ځله، او هغه ما سره د هغې دلیل موجود دی الحمدلله. اخیري هغه یې وایي چې حجاج بن یوسف د دې تعمیر کړی دی، او زه وایم چې نه، د هغه نه وروستو په 1036 هجري کې هغه سلطان مراد خان او سلطان سلیم خان په دغه زمانه کې شوی دی. هغه وخت کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه کې شریکو خپله ګټې راوړې وې، نو بیا د هغې نه وروستو د حجر اسود خبره شوه چې دا به څوک دي، نو هرې قبیلې وې دا به مونږ دو، لکه د مونږ د پښتنو غوندې جګړه جوړه شوه. هغه یې وویل چې سهار څوک حرم محترم ته رالل، په خپله کې جرګه وکړه، یو خفیه وې د مونږ نه علاوه، نو بس هغه په لاس باندې به دا ږدو. د الله شان دی د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک ناډو څوک وړاندې حرم محترم ته رانلل چې نبی علیه السلام را دننه شو. نو هغه یې وویل دا خو صادق او امین دی، زمونږ په نیز باندې خدای د دې قابل او لایق دی چې دی دا ګټه په خپله باندې کېږدي. نو حجر اسود یې وله ورکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د مصلحت او د حکمت نه کار واغستو، وی راشي ټولې قبیلې به خوشحاله شي. نو لوی صادر کې هغه حجر اسود واچولو، دا اوس چې کوم موجوده حجر اسود دی، او د څلورو ګوټونو او د ټولو ګوټونو نه ټولو قبیلو ونیسلو، خواته یې راوړو. دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک په خپلو لاسو مبارکو حجر اسود په دغه ګوټ کې کېښودو. نو معلومه شوه څه واقعات وي. دکه تارومه یو واقعات لري، په دې باندې آیتونه لیکلي شوي دي. بیا یې راته هغه ټول هر څه وښول، وی دا به اوس 15 ورځې هغه وخت سره پاتې وي. وی دا 15 ورځې پس په 1 محرم 1445 هجري دپاره به دا غلاف اچېږي. یا ولې په سکرین باندې د غلاف هغه دغه وښوله، د موبایلو کې به وي، تاسو یې چېرته راواړوئ، موږ ته یې په لوی سکرین باندې هغه وښوله، کرسو کې کېنولو. وی چې دا په کومه طریقه دا غلاف اچېږي. دا ما ته یو حاجي صاحب ویلو، او بیا ما الله تعالی راته دا مقرره کړه، هغه مې ولیدوم. نو خانه کعبې غلاف په دې محرم کې بدلېږي. موږ په یو وارې په دغه موقع باندې وو، خو هغه ګڼه رش شو، نو موږ پوه نه شو. دا غلاف چې اچوي کله د دې بل غلاف د پاسه، نو دی داسې نه اچوي چې دا بل غلاف لرې کړي او دا بل ورته نوی واچوي. ډېر په ادب او احترام کسان پورته شي، چت ته وخیږي. اسکرین باندې هم ښکارېدل، لوی سکرین یې لګولی. بیا هغه یې هغه رسۍ پرانېدی. دا بل غلاف چې دی نه نوی غلاف، نو دی ور واچوي، نو دغه زوړ غلاف د هغې نه لرې کړي، نو دی ښکته راشي. داسې لکه بنده کپړې بدلی، او د ستر د غورت د وجې چې پټ پاتې شي، او د یاري د دې چې کشف د غورت را نشي، د بنده غورت ښکاره نشي. بنده یو لنګ صادر هغه د ځان نه تاو کړي، چې کله پرتوک بنده وغورځوي او بل واچوي، نو هغه بیا لرې کړي، لکه احرام بنده چې یا بل دکه شان د خانه کعبې دا دیوالونه دا هغه مکمل نه بربنډوي، وایي چې د دې باندې د چا نظر پرې نه دي، دا د دې لباس دی، په محرم کې دا لباس ورته اچوي. یو حاجي صاحب ما ته ویل دا دې ردو کې دې ورته خیال وي، مخکې راته ویلي وو، الله دې وبخي. اوس هغه حاجي صاحب راته ویل دا خانه کعبې غلاف دې ردو کې پورته کړي، نیمې پورته کړي، داسې سپین ښکاري. تاسو وګورئ دې ردو په پټوانو کې. نو عام طور سره خدا خبره ده چې حاجیان دې سره لګیا وي او دا تارونه ته شوکوي او ټوکړې ته لرکوي، نو په دې وجه. خو هغه وی دې کې صوفیه کرام وایي چې یو حکمت پکې دا دی چې حاجیان احرام وتړي، مینا ته روان شي، نو خانه کعبه هم احرام وتړي. نو د هغې یو قسمه دا یو احرام دی، دی به وي اوس تر محرمه، بیا یې چې واچوي بیا یې مکمل راځوند کړي. هغې کې د سرو زرو په تارونو باندې دا لیکل شوي دي. ما به اورېدل، خو خپله مې ولیدل. هغه عرب ما ته وی یا شیخ واخله، ما څه دي؟ وی هذا ذهب. ما ذهب دي؟ هغه ډېر حیران شوی، خود ذهب دي که نه وي؟ مطلب یې دا و چې ګنې دا مو وایه چې ګنې اوبه مو وله ورکړي دي، د سرو زرو تارونو ګونچې وې. ما راواغستې، امید کړه هغه دا سیم چې څنګه وي، دا سیم یا دا تارونه دا او دا دغه کې چې بجلی کې چې کوم تارونه لري، د سرو زرو دا تارونو.
نو مونږ چې کوم تارونه باندې وکړو مونږ په عامو تارونه وکړو د ایټلی تارونه وي د ایټالیا تارونه دي هغه عرب ماته وي دا تار د ایټالیان دی څه تارونه یې ور هم کړل زمونږ خادم له وي به ورسره هغه نه وروستو بیا اخري تارونه د سرو زرو وي نو د سرو زرو په تارونو باندې بیا دا ټول آیتونه او دا ټول لیکل وشي او بیا د خانه کعبې د غلاف یو کال وي بیا یې هغه تقسیمه یو مو بعضې خلکو له یې ورکوي موږ سره خپله هم شته الحمدلله د هغې ټوکړې نو دغه دوه سعادت الله تعالی را نصیب کړل الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو تبرکاتو هغه سعادتونه هغه نصیب کړي او الله تعالی دې زما دغه ویل خالص ستاسو د جذبې او ستاسو د خوشحالولو او ستاسو د دعاګانو دپاره دی الله تعالی یو ذریعه او سبب جوړ کړي